محنت کامیابي یو لومړۍ زینه ده. که دغه زینه څوک راس کړي بس کامیابي د ده په لاس کې ده. اوس د کامیابي دپاره زموږ د نن سبا ځوانان محنت نه کوي، سستي کوي، خپل اهداف نه یې ورمعلوم، منزل نه یې ورمعلوم. په سفر روان دی لیکن منزل نه دی ورمعلوم. د کامیابي دپاره ضروري دی چې ستاسو ګول و هدف معلوم وي چې یاره دا شی زه ترلاسه کومه. نن به موږ د پښتني ځوان په حواله باندې مجلس کوو چې څنګه دی په خپل ژوند کې د کامیابي سره مخامخ کیدی سي او خپل مقصد چې دی هغه په ښه طریقه باندې حاصلولی سي. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. څنګه دی په خپل ژوند کې د کامیابي سره مخامخ کیدی سي او خپل مقصد چې دی هغه په ښه طریقه باندې حاصلولی سي. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دا دی زما یوټیوب چینل چیرې چې زه موټیویشنل ویډیو جوړوم او ځوانانو ته نوي کهول ته او مجلس کوم د دوی سره نوې طریقې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. دا دی زما یوټیوب چینل. پر دا باندې هر ماخستن موږ دلته مجلس کوو. تاسو هم دغه مجلس اوریدلی سي او در نور شیر کولی سي. ستاسو یو جان مننه. نن به موږ په پښتني ټولنه کې یو ځوان ته کومې مسلې ورپېښې دي او څنګه دی خپل هدف حاصلولی سي په اسانه توګه باندې څنګه کامیابي ترلاسه کولی سي. دا د کامیابي کنجي چې ده دا چیش ده او چیرې ده او چیرې پټه ده چې دا خزانه موږ هم ترلاسه کړو نه. خو د هغه څه مخکې تاسو دا د نقیب کلزي دا موټیویشنل ویډیوز او دا چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ او که در اوسه پرې نه مې سبسکرایب کړی نه او دا د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ چې هر ماخستن نوې ویډیو زه اپلوډ کومه دا اول د واره در تاسو در ورسیږي. ستاسو د تعاون ډیره شکریه. دوستانو دا د نن سبا ځوانان چې دي هغه دا وایي چې د کامیابي دپاره بس یو شارټ کټ چې دی هغه میلاو سوی ولو، موږ کامیابي ترلاسه کړې وه، در هر چا اول د واره موږ پر مخ تللي وو، ترقي مې کړې وله. بس اوس دا کامیابي څنګه حاصلیږي؟ آیا دا د یو حادثې په صورت باندې کامیابي میلاویږي چې به بس څوک روانو یو دم حادثه وسوله، امیر جوړ سولو، دولتمنده جوړه سولو نه، یا د شپې دی غریب بیده ولو، سر چې راپورته سولو یو دم دی چې و امیر ولو، شاوخوا زبردسته ماخستن یې هغه زاړه کالي اغوستي وو، سر چې راپور سو د باچایانو غوندې کالي اغوستي ولو، اشرفۍ ولې، درهم ولو، هر ځای ډالر ولې، پیسې وې. دا ته رانه کیږي. د دې دپاره یو حقیقي ژوند کې نه، یو خو د خوب ژوند دی نه، په خوبو کې څوک سوچونه وي چې زه به دی وکړم، زه به دی وکړم، داسې به ولاړ سم نه، د شیخ چلي رقم سوچونه وي نه. یو مصنوعي دنیا ده نه، کاسمیټیک ورلډ چې ورته وایي چې بس هغه کې فانټسي خالي بس سوچونه یي او زه به داسې وکړم، پلانکي له به ولاړ سمه، دی به جنګ وکړم، پلانکي څه به پیسې راواخلم، بیا به دی کاروبار وکړم نه. نو دا دی سوچونه فلسفي ټایپ نه. 2 نمبر فلسفیان خو ډېر ښه انسانان دي، خیر شاعران او فلسفیان، خو 2 نمبر فلسفیانو رقم سوچونه وي، شیخ چلي رقم نه. هوا ته سکان بند کړي. یو خو هغه مجلس دی. یو بیا داسې دی په حقیقي ژوند کې دا موږ چې مورزي دنیا ورته وایي، معروضي دنیا ورته وایي نه، ریل ورلډ چې ورته وایي نه، دا موږ ته د ډوډۍ د دال دی او سالن دی او سودا ده او پټکی دی او په باغ کې کارونه دي، دکان کې ګرده ورځ ناستې او ټیک ټاکونه جوړوي یا بل شی دی، یا دا رقم د کور سوداوي راوړي، یا د چا سره دوستي یاري نه، ماجت لځي، سکول لځي، کالج لځي، یونیورسټۍ لځي، د هاسټل ژوند وي. زموږ ستاسو د بازار او د کلي او د علاقې او د ګلۍ ژوند وي نه. په دې ته دا حقیقي دنیا وایي نه، دا ډیجیټل ورلډ نه ده، دا ریل ورلډ ده نه. په دا کې ډېر
ظلمونه یي، په دا کې ډېر خوابدیان یي، په دا کې ډېر جذباتي فیصلې کېږي، په دا کې ډېر تکلیفونه یي، په دا کې انسان پیسه یا یو څه چې کاروبار کوي دا په ډېر مشکل باندې را ګټل کېږي. نو د دې دپاره څه کول پکار دي دوستانو؟ که په هر اول خو دا خبره یاد ساتئ دوستانو، یو واره کار ته لاس ور اچوئ مه چې بای دا کار دی ګوره زما د وسه کېږي نه کېږي، کولی سم در وسه در سر یې رسولی سم، په دا کې ګرمي راځي، ناجوړي راځي او یخ راځي، ګرمي ستړیا راځي، ناجوړیانې نور مصیبتونه راځي نه، نو زه دا کار ته لاس ور واچوم یا زه به یې در پایه پورې ورسوم که نه ورسوم. اول د واره خو دا یو واره یو کار ته لاس مه ور بیا چې کار ته لاس ور واچوئ بیا یو شي ته لاس ور واچوئ، دوو درو شیانو ته لاس مه ور اچوئ چې یاره دا کارم کوم هغه کارم کوم بل کارم کوم بل کارم کوم، نه یوی خان یې بی کرتا ہے خان وہ بی کرتا ہے نه، بای کم کار چې کوې بس هغه باندې فوکس وکړه، هغه ته وګوره لکه نه یې د کیمرې لینس چې یو واره بلر کې بیا یې فوکس کې نه، فوکل پوینټ داسې خاص پوینټ باندې زور ورکړه چې یاره زه په کوم شي کې یو واره خو خپل هنر وپېژنه چې یاره زه په چش کې هنرمنده یم، زه په ډیجیټل ورلډ کې یم، په یوټیوب کې یم، په ټیک ټاک کې یم، په سبک کې یم، په میت کې یم، په انګلیش کې یم، اردو کې یم، شاعري کې یم، افسانه کې یم، رایټینګ کې یم، ناول نګاري کې یم، دکان کې یم، تجارت کې یم، زما مهارت په چش کې دی، په باغ کې دی، په زمینداری کې دی، په خرات کې دی، په فاین آرټس کې دی، په موسیقي کې دی، په چیش کې زه ماهر یم. یو واره خو د خپل هنر څوک وپېژني، فوټبال کې یم، کرکټ کې یم، باکسینګ کې یم، فوټبال کې یم، په کوم شي کې زه دا خپل هنر چې دی خپله ځان وپېژنه چې بای زما هنر، زما سوچ، زما فکر نه یا کیریر کونسلینګ چې ورته وایي چې زه کومې خواته ځمه، کم شي کې زما ډېر انټرسټ دی او په کم شي کې زه مهارت حاصلولی سمه، در بل چا یې زه ښه کولی سمه. یو واره خو دا خپل شی وپېژنه، دا خپل ټیلنټ وپېژنه، دا خپل صلاحیت وپېژنه، دا خپل استعداد وپېژنه چې بای زه ځمه کومې خواته، خلک څه راته وایي، مور څه راته وایي، پلار څه راته وایي، خاندان څه راته وایي، معاشره ما څه کومه توقع ساتي، زه به کوم شی ته لاس ور واچوم چې هغه زه ډېر پر مخ باندې بیولی سم، په هغه کې مهارت حاصلولی سم، هغه څه ښه پالش کولی سم، ښه یې فرنش کولی سم، زه په هغه کې در نورو یو ښه کارکردګي حاصلولی سم، خدای ماته یو صلاحیت راکړی دی، راسه چې زه فایده ورسره واخلم. نو خلک یو واره دي دا ځوانان او دا خلک چې یو شي ته کار لاس ور اچي، یو واره خو شرط دا دی چې خپل هنر، خپل هغه ټیلنټ وپېژنه چې آیا زه دا نو نه دی وروره ته د هنر چې هغه په زراعت کې لګیا یا په ډاکټري کې یا په انجینرینګ کې لګیا وي، نه ستا هنر چې دی هغه فوټبال دی لګیاو په بیډمنټن کې، نو دا خپل یو واره هنر وپېژنه، چې هنر دې وپېژندی خپل فوکس سولې، بالکل کلیر سولې، مایند دې صفا سولو چې یاره زه پر دغه لاره باندې ځمه، په دا کې بیا نو زه دورې دورې نه ځم، بیا نو دورې نه، بس بیا نو هغه منزل وګڼه چې یاره زه روان یم د کندهار په خوا روان یم، یا د کوټې په خوا روان یم، یا د کابل په خوا روان یم، یا د لاهور په خوا روان یم، کراچي په خوا روان یم، بیا نو سفر چې دی هغه د لورلایي وږو په خواته مه سر راکاټوه، نه چې بای زه هلته ولاړ سم، ټیک ده هلته هم لارې د لاهور د کراچي هغه شته، لیکن زما یو مثال درکوي چې ته روان یې کندهار ته او سفر و ګاډۍ و سوچ ګرده د کوټې او د کراچي په خوا دی، نو ته به کندهار ته ورسېږې؟ هېڅکله به نه ورسېږې نه. نو خبره مې دا درته کوله چې یو واره خپله دا وپېژنئ، خپل هنر وپېژنه، چې هنر دې وپېژندی بیا په هغه خوا باندې روانه سه، هغه ته روان سه، بیا هغه ته لاس ور واچوه، نه بیا دا سوچ مه وه. یو خو دا زموږ دا خلک دی نه د ناکامي څه بیریږي چې یاره زه به ناکامه سمه، ته ودروې کم نه وکم، خلک به څه وایي، بای خلک دې ګایېږي، ته خپل کار کوه، نه دا طرح روان اوسه، سیده روان سه، نه اوس که د سپی پر تا پسې غاپي
نو ته به شاته ورته ګورې او په ډبره به یې وایې، ته به هم ورته غاپې، ته به هم سپیانو ته ښکنځاوې کوې. باید د سپیانو خو کار دا دی چې هغه غاپي، هغه پر تا غاپي، هغه به تا وویني، د هغوی دا ټیلنټ دی. ګوره د سپیانو هم یو ټیلنټ دی، د سپیانو دا ټیلنټ دی چې هغه یو څوک روان یې دوی پسې غاپي. اوس که نه پسې وغاپي نو هغه خو بیا سپی نه دی نه. نو لہذا ته به روان یې، خپل منزل لر روان اوسه، دا شاوخوا چې کوم سپیان غاپي که ته هم شاته پسې وګورې او ښکنځا ورته شروع کړې نو ستا او د سپیانو څه فرق دی؟ سپیان غاپي، ته ښکنځاوې ورته کوې. هغه په غپا کې خپله یو ژبه لري، ته په ښکنځا کې خپله یو ژبه لرې. نه ولکه هغوی ستا په ژبه پوهېږي، نه ولکه ته د هغه په ژبه پوهېږې. خو خپل منزل ته روان شه، ستا چې کوم پوینټ دی، خپل منزل دی، هغه لر روان شه، کنې پر لارې به دغی پاته سې، تا او سپیان به سره اخته یاست، خلک به منزل له ولاړ سي او ته به پاته سې. نو همیشه د کامیابي راز دغه دی چې وروره په خپل منزل باندې نظر وساته او سفر هغه خواته روان که. صحیح ده؟ نو دوستانو خبر هم دا درته کوله چې د یو خو د نن کار پر سبا مه پرېږدئ، او بله خبره داسې ده چې د داود علیه السلام یو ډیر ښه قول چې دی هغه ماله په یاد رالی چې داود علیه السلام وایي کم خلک چې ژوند د خپل ژوند نه دی دا یو مقدس امانت وګڼي چې باید دا زما مقدس امانت دی، دا ژوند الله پاک ما ته راکړی دی او یو وارې راکړی دی، په ژوند کې به ته یو واره پیدا کېږې، بیا به یو واره مرې، بار بار نه پیدا کېږې، نه بار بار مرې. داود علیه السلام ډېر ښه یو قول دی چې څوک خپل ژوند مقدس وګڼي نه او مقدسه فریضه یې وګڼي او بیا په ګرد عمر باندې دی ناکامه کېږي نه، په ګرد عمر. ولې؟ خو دا ژوند دی ډېر مقدس فریضه ګڼي چې یاره دا ژوند زه تېرومه تر مرګه پورې چې تر څو پورې ما له مرګ نه راغلی، دا ژوند زه ډېر مقدسه ګڼمه. لہذا دی بیا ناکامي په باره کې ګسره سوچ نه وایي چې یاره زه به نو ناکامه شم، دا خلک به څه وایي. نه، د مقدس ژوند مقدس فریضه ګڼلې ده او خپل ژوند تېروي، د الله په احکاماتو باندې ژوند تېروي، د ټولنې، د کور، د خلکو خپل فرضیات چې دی هغه پوره کوي، خپل یو ډیوټي چې ده چې د بطور یو د ټولنې یو ښه وګړي هغه دی درسره کوي. نو لہذا دی کله هیڅ کله هم ناکامه کېږي نه. نو ځوان ته پکار دی چې دی د بریالیتوب دپاره لومړی ګام دا دی چې دی د خپل محنت وکړي، بس خپلې هڅې دې کوي، خپل کوششونه دې کوي، انشاءالله تعالی کامیابي چې ده هغه د الله پاک په لاس کې ده. او اصل کامیابي خو نو د آخرت ده، دا د دنیا ناکامي او کامیابي به نو څه ناکامي څه بې کامیابي، ولکه نه کامیابي دا دومره په دنیا کې دا دومره غټ ماړه انسانان سته، ته وایې څه شکرونه یې کړي دي، هغه ډوډۍ دی هم خوري، هغه ګیلاس اوبه دی هم څښي، موږ هم څښو نه. دوستانو دا یوه خبره دی ښه په زړه کې کښېږدئ، په دنیا کې چې څه ماړه انسانان دي هغه د درو وختو ډوډۍ یا ناشته دی خوري، موږ هم خورو، هغه یو ګیلاس اوبه دی هم څښي، موږ هم څښو. ته وایې دا دومره ماړه انسانان چې ګرځي او راګرځي څه شکرونه یې کړي دي نه، خو هغه رقم دوې سترګې دي، دوه لاسونه دي، زموږ رقم ژوند تېروي، بلکې موږ به لا دی لږ ښه په ازاده توګه باندې ګرځو راګرځو، نو دوی باندې سکیورټیانې پسې بدال پسې ورور، نه بازار له تللی سي، نه مارکېټ له تللی سي، چې بازار له ولاړ سي خلک پسې نارې کې وهلې او باجوه چیرې ځې نو ای غریب انسان لا ښي وروره څوک سره سلام لا نه ورچي نه، د روژه مات ست لا نه ورته کوي، ماړه انسانان راولي ګاډیانې بیټکو مخ ته ولاړې دي، وایي څوک دي؟ وایي ده خو هم روژه مات کړی دی، افطار پارټي یې ده، بیا یې په کلي کې دهشت راسي، واه 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 پارټي یې کړې ده نه غریبانو ته هم یو څه ورکړه. نو دوستانو د کامیابي دپاره ضروري ده چې تاسو محنت وکړئ او د ناکامي څخه هېڅکله مه بیریږئ،
باید دا ناکامي او دا کامیابي دا په ژوند کې راځي اول ګام سره د کامیابي ناکامي ده. څوک چې ناکامه سي هغه به برته راپورته کیږي او د کامیابي په لور به ځي. نو دوستانو مایوسه کیږئ مه، کم کار چې په مخه راخستی هغه کار کوئ، درسره کوئ یې، مهارت پکې حاصل کړئ او مسلسل یې کوئ، جوړ ناجوړ ته مه ګورئ، خامخا هغه کار کوئ او په ښه زړه باندې کوئ، په اخلاص باندې کوئ. انشاءالله تعالی چې هر کاروبار او هر کیسه مې په مخه راخستې ده خدای به کامیابي درکوي. اخلاص تاسو ضروري دی، اخلاص ضروري دی چې په کم کار کوئ ښه په محنت، په ایمانداري، په اخلاص، په غټ زړه باندې کوئ، که خدای کول کامیابي به تاسو ته ضرور میلاویږي. زه به هم دعاوې درته کوم او دا زما د چینل دپاره هم تاسو دعاوې کوئ چې دا کامیابه سي او دا سبسکرایب یې کړئ. دا زما یوټیوب چینل هر ماخستن به انشاءالله دلته موټیویشنل ویډیو موږ دلته شیر کوو. تاسو دا زما نور ویډیوګانې هم وګورئ، په دغه پلی لیسټ کې شامله دی. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضریږو. حاضر دم. ما نقیبی کلزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.